د پخوا زمانې قصه ده. یو کلی سره خوا کې یو ځنګل کې یو کارغه او یو خارو اوسېدل. کارغه ډېر چالاک او کنجوسه و، خو خارو ډېره ساده او رحمدله وه. کارغه به چې چا سره خوراک لیده نو تخته وبیتې، خو خارو داسې نه وه. خارو ډېره محنتي وه او د نورو ځناورو به یې ډېر خیال ساته. خارو به د خپلو 2 بچو سره خشته وخت تېراوه. یو شپه د خارو کره د هغوی مېلمانه 2 طوطیان سره د بچو راغلل. یو ساعت پس خارو هغوی له د خوراک بندوبست کولو، خو چې ویې کتل نو مالګه ختمه شوې وه. اول خارو ډېره پریشانه شوه، خو بیا یې سوچ وکړو چې د کارغه کره به لاړه شم او د هغوی نه به لږه مالګه راوړم. کله چې خارو کارغه کره راغله نو باران هم شروع و. خارو د کارغه د کور دروازه وټکوله. لږ ساعت پس کارغه راووته. ولې خارو خورې؟ څه چلو شو؟ په داسې نیمه شپه باندې راغلې؟ خیر خو دی؟ یاره کارغه وروره، موږ کره مېلمانه راغلي دي او مالګه ختمه شوې ده، لږه مالګه پکار ده. کارغه چې وکتل چې خارو ځان سره هېڅ د خوراک نه دي راوړی نو فوراً بدل شو. زه شابه، ولې دا د مالګې دوکان دی څه؟ زه خپل کار کوه. کارغه وروره، زما خو ستا نه دا امید نه و، ته خو ډېر خودغرضه او خپل مطلبه یې. ځه خپل کار کوه، دماغ به م خرابوه. ځه. او دغسې خارو د هغه ځای نه په جړه جړه خپل کور ته راغله. خوراک یې بغیر مالګې پوخ کړ او مېلمنو ته یې کېښوده. دغسې وخت تېرېده. یو شپه ډېر تیز توپان او سخت باران شروع شو. د خارو کور مضبوطو د خپلو بچو سره دننه ښه په ارام پرته وه، خو د کارغه کور ډېر کمزوری و. د تیز توپان او د باران د وجې د کارغه کور تباه شو او کارغه په باران کې همدغسې پاتې شو. د یخنۍ موسم او یخه هوا لګېده. کارغه ډېر بدحاله شو. کارغه یو په یو د ټولو ځناورو کور ته لاړه، خو چا یې هم هېڅ مدد ونه کړو. اوس کارغه سره بله لار نه وه او د مجبورۍ نه د خارو کور ته لاړه. خارو خورې ورکولو که مړ کېږم. خارو چې ورکولو کو او ویې کتل نو کارغه په باران کې لوند ولاړ دی او د یخنۍ نه رپېږي. خارو کارغه کور ته دننه بوته او ګرم کمبل یې تیته وکړو. کارغه چې دا هر څه ولیدل نو ډېر پښیمانه شو او د خارو نه یې معافي وغوښته. خارو خورې ما معاف که، ما تا سره ډېر بد کړي دي، ما له داسې نه و پکار. کارغه وروره، ته مه خفه کېږه، ته زما ورورې، هېڅ خبره نه ده. د هغې نه پس کارغه توبه وویسته او په خوشحالۍ به یې ژوند تېراوه. زما خوږو بچو، په دې قصه کې زموږ دپاره 2 سبقونه دي. یو سبق خو دا دی چې حقیقي طاقت د انسان په کردار کې وي، په مال کې نه. او دویم سبق دا دی چې څه کرې هغه به ریبې. که چا سره بد کې بد به در سره کېږي او که چا سره ښه کې نو ښه به در سره کېږي.